ایک کلی دلدارا احمد نبی رویدارا نشتا دی مثال دی ای نبی سردارا ایک کلی دلدارا احمد نبی رویدارا د دوړو جهانو سردار جناب رسول صلی الله علیه وسلم د نیکمرغه میلاد په تړاو او څو تنه قاریانو د دستاربندۍ په پار د میدان وردګ ولایت په دارالفرقان الکریم مدرسه کې غونډه جوړه شوه. په دغه غونډه کې د میدان وردګ ولایت والی عبدالرحمن طارق په شمول د ولایتي شورا رئیس اختر محمد طاهري د دینی مدرسو مشرانو ګڼ شمېر علماو او خلکو ګډون کړی و. د یاد غونډې په پایل کې ښاغلي طارق د مدرسې د مشر څخه د مننې ترڅنګ وویل موږ د سخت جنگ سره مخ یو، افغانان یو له بل سره په جنگ اخته دي او دواړو غاړو ته افغانان وژل کیږي. نو ماوړي وویل تاسو پروردګار ته دعا وکړئ څو دغه تفل شوی جنگ نور بس شي. نن په یوه داسې غونډه کې ګډون لرم چې هغه زموږ د دیني شاعرو، زموږ د علماو، زموږ د حافظانو او بالاخره زموږ د ځوانانو بچو او اولادونو د حافظانو د فراغت غونډه ده. زما ورونو مسلمانانو، تاسو خبر یاستئ موږ د یو سخت جنگ سره مخ یو. افغانان یو د بل سره په جګړه اخته دي، افغانان وژل کیږي او دا جګړه یوه فتنه ده او جګړه همیشه فتنه زیږوي. پروردګار عالم ته دعا وکړي چې زموږ په هیواد کې د دې فتنې لمنه ټوله سي، یو سراسري اوربند وسي، یو سراسري سوله وسي. په دغه غونډه کې بیلابیلو شاعرانو او علماو د محمد صلی الله علیه وسلم په مبارک سیرت باندې خبرې وکړي. قرآن کریم کی اللہ فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ وی کچیرتا تاسو دا اللہ سره مینه لرئ، دا اللہ سره محبت لرئ، نو پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی فاتبعونی زما تابعداري وکئ. ربیع الاول میاشت کې می جانان زلیدو، ربیع الاول میاشت کې می جانان زلیدو. همدارنګه د یاد مدرسې مسؤل وویل چې د میلاد نبی ترڅنګ مو د اتو تنو قاریانو دستاربندي هم ده. هغه د سولې په تړاو وویل لا دواړو ښکېلو خواوو غواړو چې سوله وکړي ځکه چې په دواړو لورو کې افغانان وژل کیږي. خپلو ولسونو باندې دا غږ کوو چې خپلو اولادونو ته صحیح سالمه تربیه ورکړي، داسې مدارسو ته یې ولیږي چې هلته ورته د قرآن تعلیم و تعلم ورکولی کېږي، داسې مکاتبو او داسې یونیورسټیو پوهنتونونو کالجونو ته ولیږي چې هلته تعلیم و تعلم ورکولی کېږي. بدبختانه چې اوس داسې حالات جوړ دي چې زمونږ او ستاسو محاصل هم نه دی محفوظ. صاحب زمونږ او ستاسو یوه مور، زمونږ او ستاسو یوه خور، هغه خپل بچی سینګار کړي، بوټان ورته رنګ کړي، کالي ور واغوندي او په خپلو هغه د کمو پیسو باندې د هغه اکمال کوي او چې کله پوهنتون ته ولیږي هلته یې ورته په وینو باندې لړلی تپلی راوړي. نو موږ د عامو ولسونو نه هم دا هیله ده چې هر بچی او هر فرد د دې وطن او د دې هیواد خپل محبت او د مینې اظهار وکړي د دې هیواد سره او د هیواد کې د سولې، د تعلیم، د اسلام او دغه شانتې د امن د ترقۍ لپاره کار وکړي. یاد دی وی چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نیکمرغه میلاد د افغانستان په شمول په ګڼو اسلامي هیوادو کې دغه مبارک ورځ لمانځل کیږي.